آیا تاسو ته پته شته چې د چټ جی پی ټي یا د مصنوعي ځیرکتیا خوراک څه شی دی؟ نه. د چټ جی پی ټي خوراک پرامپټونه دي. مخکې به په ګوګل کې سرچ کېده، اوس د ای آی لپاره پرامپټونه جوړېږي. نو که چېرته تاسې دا ویډیو تر اخره وکتله، زه درته ضمانت در کوم چې تاسې به د دې ویډیو تر کتلو وروسته په پرو لیول کار کولی شئ. که سټوډنټ یې د خپلې محصلۍ دوره کې ترې استفاده شي کولی، که ډاکټر یې د ډاکټرۍ برخه کې ترې شي کولی، او که همداسې انجینر او که هر څوک یې. تاسې به ډېر شمېر خلک لیدلي یو ځای بل ځای سوال کوي دغه پرامپټ راکړه، دا پرامپټ راکړه. دا چې څنګه جوړېږي په دې ویډیو کې درته زه ښیم. خو که چېرته دې ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړه یا دې د ای آی ژبه زده نه کړله، نو ستاسې ځای به هغه خلک ونیسي چې څوک په ای آی ځان پوهوي یا یې د ای آی سره ځان عیار کړی وي. په 2000 کلونو کې که ستاسې فکر شي کله چې کمپیوټر راغلی، ډېری شمېر خلک یې له دندو ایسته کړل او په ځای هغه خلک راغله چې څوک په کمپیوټر پوهېدل. سیم کیسه د مصنوعي ځیرکتیا سره هم روانه ده. نو راځئ چې همدا نن د ای آی ژبه وپېژنو چې څنګه یې د ځان په ګټه په هر کار کې استفاده کړو. ویډیو به تر پایه ګورئ، لږه بیا هم نه سکیپوئ. ډېر مهم او ګټور معلومات مې ته راوړي دي. که چېرته مې ویډیو خوښه شوه، مخکې له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. راځئ دا چې څنګه کار کوي د سکرین د لارې بیا درته وښیم. ښه راغلو سکرین ته. په سکرین کې د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو غټ کوم موډل چې دی چټ جی پی ټي دی. د چټ جی پی ټي نه یو پوښتنه وکړه چې نن ورځ یو بدله ورځ ده، غواړم داسې احساس کوم چې تا باید نور هم وپېژنم، په دې خاطر دې وپېژنم چې د ځان په ګټه دې ښه استعمال کړم. صحیح ده؟ نو هغه ډېر خوشحاله شه ما ته چې دا خو ډېره ښه خبره ده. که چېرته ته ما وپېژنې دا به د تا لپاره بې انتها ډېره غټه فایده وکړي. اول سر کې راته وویله چې ما ته په داسې یو نظر وګوره، د یو های سکل ورکر په نظر راته وګوره، مطلب د یو پرو یا د یو پروفیسر په سترګه راته وګوره. دویم قدم کې دا یو شی چې باید او باید تاسې په ذهن کې یاد ساتئ. دلته لیکلي دي وایي the strongest prompts are role plus goal plus details. صحیح ده؟ مطلب یې څه دی؟ کله چې ته ای آی ته خبرې کوې باید رول یې معلوم شي. د څه په حیث درته کار وکړي، د استاد په حیث درته کار وکړي، د ډاکټر په حیث درته کار وکړي، د انجینر په حیث درته کار وکړي. که په پښتو کې لیکې ورته ولیکه هر څه چې ته غواړې. د یو ایډیټر په حیث راته کار وکړه، د یو انجینر په حیث راته کار وکړه، د ډاکټر په حیث راته کار وکړه. زه یو درد لرم، مثال درته وایم. صحیح ده؟ ورسره ګول، ښه د ډاکټر په حیث راته کار وکړه. ګول دې څه شی دی؟ ګول دې دا دی چې زه مطلب زما په نیم سر درد راځي، دغه دې ګول شو. بیا په ډیټیلز کې څه شی راځي؟ مطلب درد کله راځي؟ د شپې راځي، د ورځې راځي، څه ټایم راځي؟ ته چې کله ډاکټر ته هسټري وایې که نه، هغه که فکر دی ډاکټر د تشخیص لپاره مطلب 50% تا نه هسټري غواړي چې کله په هسټري باندې ستا پوه شي، مطلب هغه ټوله تاریخچه باندې دې پوه شي، د هغه نه وروسته تا ته دوا درکوي. نن فکر وکړم دا چټ جی پی ټي همداسې ده. که چېرته ته ګډوډ معلومات ورکې، خبره دې پاکه نه وي، همداسې ګډوډ معلومات به تا ته هم درکوي. نو همدا یو ټکی په ذهن کې په یاد ولره. رول باید معلومي او ورسره ګول، هدف دې څه شی دی، او ډیټیلز. دا درې شیان چې ته ورکړې داسې یوه تا د ای آی ژبه زده کړله. راځه مخکې ته وګورو چې نورې راته څه ویلي دي. کیسې خو پکې ډېرې دي. زه په حیث د یو یوټیوبر یا د یو ایډیټر زما ډېر معلومات د چټ جی پی ټي نه د خپل هغه فیل کوم کار چې زه کوم هغه باره کې دي. نو ما ته هغه شانته مثالونه ډېر راکوي، ځکه تاسو ته ما په چټ جی پی ټي کې مخکې هم ښودلي. تاسې هغه ویډیو باید اول وګورئ چې مطلب چټ جی پی ټي څنګه ټرین کړو په اول سر کې. د هغه نه وروسته چې تا چټ جی پی ټي ټرین کړه، خپل معلومات دې ورته ورکړل، بیا ته کولی شې دلته دا معلومات یې ډېر په ساده شکل وکړي. که ته مطلب هر څوک یې خپل معلومات باید ورته ورکړي. که تاسې هغه ویډیو نه یې کتلې، باید هغه ویډیو اول وګورئ، د هغه نه وروسته تاسې دا دویمه ویډیو وګورئ. اوس دلته ډېرې خبرې دي پکې. د ده لپاره تاسې کولی شئ د هغه ما چې کومه پوښتنه کړې سیم پوښتنه دې وکړئ چې زه غواړم پوه شم چې ته څوک یې، څنګه درنه استفاده وکړو، ستا ژبه څه شی ده، څه رقم ته باید ښه کار وکړي. همدا پوښتنه ترې وکړئ دا ما چې څه درته په پښتو کې ویله. که په انګلیسي کې ترې کوئ هم کولی شئ، که په پښتو کې کوئ هم کولی شئ. دلته به په پښتو معلومات هم کړي دي، خو ما ته په انګلیسي لږ ډېر ښه معلومات دا راکوي چې کله کله د پښتو معلومات لږ ګډوډېږي. اوس دغه وخت چې مې درته وویله څنګه د ای آی ژبه او فکر درک کړو. مصنوعي ځیرکتیا ستاسو د جملو په اساس فکر کوي، نه ستاسو په نیت. نو په اصل کې ای آی درې شیان غواړي. تاسو ته چې وختي ما ویله د دندې وضاحت، دقیقا ورته ووایه چې څه غواړي، هدف دې څه دی، څه نتیجه غواړي. صحیح ده؟ په کوم ډول، او کانټیکس، څه معلومات ورسره شریکوي. وختي چې مې درته ویله ډاکټر ته ځې، ورته وایه چې د ډاکټر په حیث راته کار وکړه. نتیجه دې څه شی ترې غواړي؟ سر درد لري، او سر درد دې کله راځي. نو دغه درې شیان ډېر مهم دي. صحیح ده؟ همداسې نور هم دي. نو بېرته به لاړ شو انګلیسي ته.
دلته نورې کیسې هم کړي دي چې مطلب که چېرته ستا معلومات کمې ورته وویوه چې راته ګو ډیپر مطلب لږ نوره معمق لاړ شه. که چېرته سوال د هغې جواب یې ډېر اوږد درکړی ورته وویه چې لږ یې راته راخلاصه کړه، یا یې ورته وویه چې تشریح پرې نوره رڼا راته پرې هم واچوه. نو دلته پکې کیسې ډېرې دي. راځئ چې لاندې لاړ شو. زه تاسو ته هغه د نړیوال کم فارموله چې ده هغه درته وایم. اوس په حیث د یو یوټیوبر یې ماته دغه معلومات راکړي، د تاسو سره بیا اوس شریک کړم. صحیح ده. رول ډېر مهم دی. هو شود د AI act like. هر رقم پوښتنه چې ترې کوې د هر څه باره کې هماغه رول ورته ووایه چې د ده باره کې په حیث د ده راته کار وکړه. استاد یې، ډاکټر یې، انجینر یې، دهقان یې، ترکاڼ یې، هر شی چې هغه باید ورته ته معلوم کړي چې د ده په حیث راته کار وکړه. په انګلیسي کې ورته لیکه act like a. یوټیوبر په حیث درته کار وکړي، د تمنیل ډیزاینر په حیث درته وکړي، د یو رئیس په حیث درته وکړي، یا د یو کیمرا ریویور مطلب کیمرې درته تشریح کړي، یا مطلب نور څه چې اکټ لایک. صحیح ده. په پښتو کې ورته لیکه په حیث د یو ډاکټر، په حیث د یو انجینر. دا یو شی نظر کې ونیسه. ورپسې ګول دی. ګول چې څه شی غواړې دغه نه وروسته اول خو باید ورته وایې اکټ لایک ا یوټیوبر. ګول کې ورته وایې چې ما ته یو سکرپټ جوړ کړه. د ویډیو سکرپټ د پکار دی، هغه ورته وایي ما ته سکرپټ جوړ کړه. نو د هغه نه وروسته چې کوم څه راځي دغه دوه شیان خو ډېر مهم دي. هغه نه وروسته ډیټیلز راځي. په ډیټیلز کې ته باید ورته وایې مثال خبره آډینس چې څوک دي. زما آډینس پښتانه دي او هغه خلک دي چې مطلب غواړي په سوشل میډیا باندې آنلاین کاروبار شروع کړي یا ترې یو څه اندازه پیسې په لاس راوړي. زه باید ورته هغه هم په خپلو خبرو کې باید ورته ووایم چې زما دا سکرپټ باید سره ښه وي. داسې نه ده چې راځه ما ته دې ویډیو باره کې سکرپټ راکړه. صحیح ده. دا خو ته ما وویله. اول باید ورته ووایې چې په حیث د یو سکرپټ رایټر د یو لیکوال په حیث راته کار وکړه. هدف مې دا دی غواړم د یو ویډیو ریکارډ کړم، د لپاره مې سکرپټ پکار دی. په ډیټیلز کې ورته وایم سکرپټ چاته جوړم، پښتنو ته جوړم، لږې لږې ټوکې پکې واچوه، لږ پکې خندا واچوه، لږ پکې تشویقي بڼه واچوه. صحیح ده. دا ورته ټول زه تشریح کوم او بیا ورته وایم چې مطلب څومره سکرپټ دي، 5 منټه، 10 منټه، 20 منټه، 30 منټه، دغه هم ورته وایم. اوس ګوره دلته ما ته اخرنی ټمپلیټ راکړی دی. په دې ټمپلیټ کې هماغه خبره کړې ده. رول دی ورپسې ګول دی. د ګول نه خو بیا ډیټیل شروع کېږي. آډینس دی، سټایل دی، ورپسې ایکسټرا ډیټیلز دي. صحیح ده. اوس مثال یې دلته ورکړی دی. د دې ځای نه تر دې ځای پورې دغه اولنی چې دی دا رول دی. دغه تر دې ځای پورې ګول شو او د دې نه وروسته دغه ټول کوم یو چې دي دا ډیټیل شو. اوس که ته په دې شیانو ستا سره نه خلاص ته راځې ډایرکټ ورته وایې چې مطلب ما ته یو سکرپټ ولیکه، د افیلیټ مارکیټینګ باره کې راته سکرپټ ولیکه. هغه پوښتنه او دا پوښتنه د ځمکې او د اسمان فرق کوي. هغه کوم معلومات چې تا ته په دې درکوي هغه تا ته په هغه پوښتنه نه درکوي. راځه همدا سیم ستاسو ته به زه دا یو مثال درکړم. دا به راواخلو کاپي به یې کړو. صحیح ده. دا به م ورته ورکړو. د هغه نه وروسته دا به یې لیکو چې صرف افیلیټ مارکیټینګ باره کې ما ته معلومات راکړه. اوس ته دته وګوره. راځه یو بل سرچ وکړو. رایټ ا سکرپټ اباوټ افیلیټ مارکیټینګ. اوس به دواړه لږ فرته لږ ستاسې په خاطر چې تاسې ښه پوه شئ. ښه وګوره ته د معلوماتو ته وګوره. ټول 2 ټکي معلومات راته راکړه. اوس راشه دلته مغه کوم چې یوټیوب تاسو ته پرامپټ جوړ کړی دی، لکه ما چې دلته کومه فارموله ویله اکټ لایک ا یوټیوب سکرپټ رایټر، یو ټاسک از ټو کریټ ا سکرپټ، او بیا مې ورته نور ډیټیلز ورکړي دي. صحیح ده. یو دغه شو. بل چې دی دغه ساده دی. مثال خبره که ته اوس راځې او تش ورته لیکې چې ما ته یو سکرپټ ولیکه د افیلیټ مارکیټینګ باره کې. ګوره دغه څه رقم معلومات یې درله درکړي. ښکاره مثال دی. صحیح ده. خو که چېرته تاسې دا ژبه ورسره لږ بدله کوئ او لږ په ښه طریقه ورسره وغږېږئ، ګوره هلته یو ته هوک درکړی دی. هوک مطلب هغه د لیدونکو توجه جلبولو ته وایي. نو ته اوس فکر وکړه دلته ګوره دلته چې خبره ته پوره لیکلې ده څونه ښایسته معلومات یې درکړي. هوک پکې دی، مطلب انټروډکشن پکې دی، مین کنټینټ پکې دی، پس راتېر شه ټوکې پکې لیکلي دي. هلته په پښتو یې هم درکړی دی. مکمل یو سیستم یې درته برابر کړی. همدغه پوښتنه چې تا ته په ساده ټوکې کړې نو ګوره څه شی درکړي دي، یو څه معلومات یې درکړي دي. نو دا د ځمکې او د اسمان فرق کوي چې ته ورته لیکل په صحیح طریقه وکړي. صحیح شو. اوس راځو بیرته خپل ځای ته ځو. دغه یو مثال چې تاسو لپاره د دې نه وروسته راځو چې څنګه ځان ته پرې نور یو خو فارموله د ځان سره واخله. دغه فارموله شوه ذهن کې یاد ساته. اکټ لایک مطلب هر شی چې بیا د ګول ورته وي او دغه نه وروسته ورته ډیټیلز ورکړه. ډیټیلز ورته مشخص کړه برابر. اوس کیسې خو پکې ډېرې زیاتې دي، خو دا تاسې ځان له مطلب سرچ کوئ په چټ جی پی ټي یا په د AI هر موډل چې تاسو ته به پوره معلومات درکړي. خو اوس راځو ځان له مطلب یو پرامپټ جوړو. د داسې څه نه ورته پرامپټ جوړو چې مطلب موږ یو شی وګورو، یو انځور وګورو، یا یو ویډیو وګورو، یا یو حالات وګورو
هغه راخلو دلته ورکو چې د دې لپاره یو پرامپټ جوړ کړو. اوس فکر وکړه ته تمنیل جوړې، زما بله ویډیو به په تمنیل باره کې راځي. ته تمنیل جوړې، تمنیل دې خوښ شي، ورته دغه ورته راوړې، ورته ولیکې مثال خبره act like a video editor, give me the prompt for this picture. د دې لپاره به درته پرامپټ درکړي، خو دا معلومات ما ستاسې په خاطر کم ورکړل. اوس ما ته پرامپټ جوړ کړو، خو داسې پرامپټ راته جوړ کړ چې صرف همدا تشریح کړه. دا مې ورته ونه لیکل چې زه غواړم دا د ځان لپاره وکاروم. د هغه نه وروسته ما ورته ولیکه چې please make this prompt for me so I can add my picture for the reference instead of the man. اوس ګوره دلته تر دې ځایه پورې رول شو. د دې نه وروسته give me the prompt for this، دغه چې دی دا هدف شو، صحیح ده، یعنې ګول شو. اوس ډیټیلز مین دي ورکړلی، کله چې ستا ډیټیل مطلب دا یو شی هم کمي ستا معلومات به بدل راځي. اوس ګوره دلته دغه تشریح کړی صرف. د هغه نه وروسته مې ورته وویله چې په داسې یو سیستم یې جوړ کړه چې ما لپاره کار وکړي. زه بیا په آینده کې خپل انځور ورکړم، ما ته دغه شان ته یو تمنیل جوړ کړي، صحیح ده. نو بیا دغه یو پرامپټ یې راته جوړ کړه. هغه نه وروسته د پرامپټ سره ما خپل یو انځور ورکړه. انځور چې مې ورکړه بیا یې راته هماغه شان ته پرامپټ راکړه. هغه په دې وجه چې دلته په دې مثبت علامه چې کلیک وکړې دلته کریټ ایمیج راځي. دا ایمیج باید ووایي چې تا ته یو تمنیل جوړ کړي، صحیح ده. لږ چې ښکته راشي دلته چې وګورې، ګوره ما ته دغه شان د خیر دا انځور یې لږ ګډوډ هم کړه، خولې ورته کږه راکږه کړه، خو مطلب تاسې وګورئ چې په هماغه لیول کوم بیکګراونډ چې دی هماغه شان ته یې درته برابر کړی دی. نو دا کلاس خیر د تمنیلو لپاره نه، دا تاسو ته زه یو مثال در کوم چې ځان ته پرامپټ سره هم جوړی. یو څه ورکړه ورته ووایه د پرامپټ راته جوړ کړه، صحیح ده. اوس د دې نه وروسته راځو مثال خبره یو لیکل ته وګورئ. یو لیکل وګورئ چا پوسټ کړي چې دغه یو څو پرامپټونه که فکر دي زه د خپل فیسبوک نه کله کله پرامپټونه شیر کوم چې دغه پرامپټونه تاسو سره کومک کولی شي. همدغه زما پرامپټ راواخله، لیکل یې هم راواخله، په کمنټ کې چې مې کوم یې ورکړي د ده نه یو مکمل فایل جوړ کړه. دا چټ جي پي ټي ته ورکړه، ورته ووایه چې د ده ما ته پرامپټ جوړ کړه، په آینده کې زه غواړم دغه شان ته پوسټونه د ځان لپاره وکړم، صحیح ده. اوس مثال خبره دلته ما ورته هغه شان ته شی راوړه، صحیح ده. دلته مې ورته ولیکل چې act like a writer، د یو لیکوال په حیث راته کار وکړه. I will give you a format so give me the prompt for this script so I can use it in the future for more if I need. دا هدف او هر څه مې پکې اچولی دي. د دې نه وروسته مې ورته دغه یو مثال ورکړ، مطلب دغه یو څو پرامپټونه تاسو سره کومک کولی شي چې مایند سیټ درته برابر کړي. څو دانې دي؟ تقریبا 5-6 دانې دي یا 3 دانې څلور هر څو دي. ما ورته صرف ولیکل چې د پرامپټ ماته راکړه. دلته یې ولیکل چې صحیح ده، زه پوه شوم چې ته څه غواړې، ته یو ریوزیبل پرامپټ مطلب چې د ځان لپاره استفاده کړي. زه به درته بالکل دغه شان ته په دې حروفو باندې وکړم. نو ما ته دغه یو څه مثالونه راکړه چې دغه شانه شیان به درته زه برابر کړم. بیا آخر کې بیرته مانه پوښتنه هم وکړی، پښتو کې درته ولیکم، د یوټیوب لپاره ولیکم، د بل کرسل ورژن درته ولیکم، یا a pack of 20 more prompts in the same style. ته ورته صرف دا هم لیکلی شي چې دته غوندې ما ته 20 نور ولیکه. ما ورته هماغه کاپي کړه، بیرته مې ورپسې ولیکه. نو دغه نه وروسته ما ته 20 نور هغه شان ته مثالونه راکړل. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ ځان لپاره پرامپټونه هم جوړ کړئ او د اے آی سره خبرې وکړئ یا د اے آی ژبه زده کړئ. ډېر ساده ټکي دي، هغه کومه فارموله چې مې درته وویله که ستاسې په کار یې ما نه کمنټ کې غوښتنه شئ کولی، خو دا به ډېره ښه شي چې تاسې خپله ټرای وکړئ. بیرته یې ما ته په کمنټ کې هم ووایئ چې تاسې ته صحیح کار کوئ که غلط. که چېرته د کوم مشکل سره مخ شئ کولی شئ په کمنټ کې غوښتنه وکړئ، زه به در سره کومک وکړم انشاءالله. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. لطفا خپل کار پرې وکړئ او دا به ستاسې د ژوند ټول مشکلات بې انتها ډېر اسانه کړي. نو کوم ویډیو خوښه شوې وي لطفا د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازه غواړم. د الله